السلام علیکم، سلامونه اوریدونکو، سلامونه. او ډیر وخت کې خو تاسو زما کتونکي هم یې او زما اوریدونکي هم یې. زه انعامجي یو وارې بیا تاسو ټولو کتونکو ته کم چې د ریډیو دلبر آر جے ګروپ په نوم باندې کم یوټیوب چینل دی د هغې باندې تاسو ما ګورئ، دا خبرې زما اورئ، نو تاسو ټولو ته ستړي مه شئ او په خیرالی وایو هم د دغې امید سره چې جوړ به مې ټیک ټاک به مې او ښه به خوشحاله انعامجي عجیبه خبرې کوي د ګرانه ګرانه کې به څوک څنګه خوشحاله شي. نه قربان داسې ده که نه چې خوشحالي شته دی. د ګوره د بعضې نیمې خبرې داسې وي چې هغه به ته اګنور کوې، ځان ته به یې نه ودرې. ټیک ده قربانه، نو بیا چې تاسو دغه خبرې هېروې، ځان ته یې نه ودروې، نو خوشحاله به یم. او دا وړې وړې د خوشحالۍ کمې خبرې چې دي دا به مخې ته ودروې، نو په دې باندې به خوشحالېږې. بهرحال زما دعا ستاسو ټولو دپاره دا ده چې کوم ځای کې یم یې الله هم د ګرانۍ نه هم لرې ساته او خو خوشحاله اوسېږې. ټیک ده. دا بعضې نیمې خبرې چې ژوند کې مونږ راوستي دي، دا ژوند هم ځان ته ګران کړي دي، نو د خپل لاسه دي. ټیک ده که نه؟ تاسو خپله سوچ وکړئ که نه، په خپل لایف باندې وګورئ. ډېرې مسلې داسې یا ډېرې خبرې داسې دي چې د هغې څه ضرورت نشته، خو هغه مونږ خپلې کړي دي. ځکه چې بیا به یاره دا به څه کوو، داسې اوس نه کوو، نو بیا به د خلکو نه وروسته پاتې کېږو، داسې خو مزه نه کوي که نه، او بیا به خلک څه وایي. نو دغه ټولې خبرې مونږ د ژوند نه ډیلیټ کول پکار دي، او مینه محبت پکې دا پکې ان کول پکار دي. قربان څه خبرې در سره وکړمه. صابر خان ورور راته وایي چې یاره انعامجي کله کله راځه او داسې د خپلو اوریدونکو سره د خپلو کتونکو سره یو څو د خوند رنګ او د ښایسته ښکلې خبرې کوئ. قربانه د ګرانۍ په دور کې به څه د خوند رنګ خبرې وشي، خو دغه ده هغه لطیفه راته یو رایادېږي. یو داسې کار وشولو که نه، یو باچا و، د هغه زوی و. نو د هغه باچا زوی و، هغه ډېر زیات مست و، کله به یې څه کړو غم درد یې نه و که نه. نو باچا به ورته ویل لکه سم شه سم شه، دی به ګرځېدو چې څه به یې غوښتل هغه به یې کوم. یو ځل دې باچا سوچ وکړو چې یاره چا ولې مشوره ورکړه چې یاره باچا سلامت دي، زوی له دې واده وکړه، نو دی به ټیک شي، قلار به شي او خپل ژوند طرف ته به یې پام شي. نو بس هغه وایي چې یاره ډېره مې خوښه ده، زموږ هم خوشحالي وکړو او زوی واده به مې پکې وشي. بس زوی له یې واده وکړو. چې زوی له یې واده وکړو او د هغې کور په مسلو باندې وړېدلو، نو بیا یو ځل داسې کټ کې ناست و، د بس هغه منډې تړلې هم تېرې شوې وې، یو ځل کټ کې ناست و، یو ځل مچ پرې راغی، یو مچ راغی، کله به په دې سترګه کېناستو، کله به په دې پوزه کېناستو، ده به وشړلو، ابه بیا راغی کې به ناستو. بس ده ورته داسې وکتل او ډېر ناخوالۍ نه ورته ووایي سم شه ګورې پلار ته دې ویمه چې واده د لوږې. د واده ښه څیز دی. وي چا چې واده کړی نو بد یې کړی، او څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. نو چې د چا ودونه دي مبارکي ورته وایي، او چې چا نه دي کړي ګورئ هوښیار شئ. ښه بالکل ګورئ ټماټر صرف ارزان دي، نور هر یو شی ګران دی. نو څوک به د ټماټر هم دوکه نه کړي چې ګورې مړه ټماټر خو ډېر ارزان دي او دا به څو خرچوي او دغه نه قربان. د دغه موټر نه دی، دا دغه موټر چې د سیرو دا موټر د دې وروسته هم ډېرې لویې مسلې دي، او دا خبرې چې دي او دا خلک ګوري که نه، د دې وروسته هم بیا ډېرې زیاتې مسلې دي. هغه وایي چې څه وایي ورته، وایي چې جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره، جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره، ته هسې د نفرت خبره هېره که بیا ګوره، او ته ووایه چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی، ته ووایه چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی، تاسې دا خبره شرنګ کې تېره که بیا ګوره. او د مینې محبت چلونه مونږ خلکو ته ښایو، د مینې محبت چلونه مونږ خلکو ته ښایو، او تاسې دا لاسونه راچاپېره که بیا ګوره. نو قربان خوشحاله اوسېږئ او زنده‌باد اوسېږئ. ټیک ده قربان. دا بس لږ ټایم دپاره راغلی وم ما چې د خپلو نیازبین اورېدونکو سره او کتونکو سره یو څو خبرې وکړم، بیا به راځم. ښه دعا به راته کوئ چې زه روغ جوړ یم، تاسو روغ جوړ یې، راځو به خبرې به هم کوو، ګپې شپې به هم لګېږي. په ریډیو خو تاسو زما پروګرامونه اورئ، په دې شیشه به هم کله کله راځو. صابر ورور چې دی نو اب هم خوشحاله و، زموږ ډېر خوږ ملګری دی او ډېر زیات راته ګران دی که نه. نو تاسو مو ته دعا کوئ چې الله دغه شانتې ښه لري او الله دې تاسو هم روغ جوړ او خوشحاله لري. ګوره دعاګانو باندې زموږ نه څه نه ځي. ټیک ده. او پته نه لګي د چا دعا، د چا د زړه نه، د ذهن نه د خطرې یو څو الفاظ د خیر د ښېګړې د چا دپاره الله قبلوي. نو دعاګانو به یو بل ته کوم او د الله نه به د خیر دعاګانې غواړو. زما په دعاګانو کې به یاد یې قربان، او په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد لرئ. ښه خوشحاله اوسېږئ او ژوند ډېر زیات ښایسته دی. په خپل هم ښایسته ښکلي ژوند تېروئ او نورو خلکو ته هم کوشش کوئ چې د هغې ژوند مشکل یې نه کړئ، اسانه کړئ. د الله په امان.